السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ګرانو قدرمنو دوستانو، په نننۍ ویډیو کې د فیسبوک داسې طریقه در پېژنم. تاسو به کتلی وي چې تاسو غواړئ په فیسبوک آی ډي چې په کم نمبر جوړوي د هغه نمبر تاسو نشئ کتلی. نو په دې ویډیو کې زه تاسو ته داسې طریقه درښیم. دا بالکل نوې طریقه ده چې تاسو څنګه کولی شئ چې کم کس تاسو سره ملګری وي د هغه کس په کم نمبر چې فیسبوک آی ډي جوړوي هغه په کمې طریقې سره تاسو کتلی شئ. نو بیخي اسانه طریقه ده. په دې طریقې سره تاسو کولی شئ چې په اسانۍ سره د هغه د فیسبوک آی ډي موبایل نمبر چې کوم دی د سیم کارډ نمبر په اسانۍ سره وګورئ چې دی په کم نمبر باندې آی ډي جوړه کړې. دوستانو د دې نه مخکې واحله در څخه کېږي دا ویډیو چې تاسو د کم ځای نه ګورئ. که غواړئ همدارنګه نوي معلومات هره ورځ ترلاسه کړئ. دوستانو په یوټیوب سرچ کې ټیکنو پښتو ولیکئ. دا زما چینل دی. تاسو ته به ښکاري خوندور معلومات شته په دې چینل کې چې هر رنګ معلومات تاسو ته چې کم دی زما په دې چینل کې میلاویږي. زمونږ چینل در سره سبسکرایب کړئ. که دا ویډیو تاسو د یوټیوب نه ګورئ د ویډیو نه لاندې په سور سبسکرایب بټن باندې کلیک وکړئ. که غواړئ زمونږ معلومات تر ټولو مخکې وګورئ دوستانو په بیل ایکن آل باندې در سره ضرور کلیک وکړئ. که چېرته مو دا طریقه خوښه شوه هیله در څخه کېږي ویډیو در سره ضرور لایک کړئ. ورځو همدې طریقې ته دوستانو که تاسو فیسبوک لرئ نو زما چې کوم چینل دی نه فیسبوک پیج ده هغه تاسو ټیکنو پښتو ولیکئ. زما اولنی پیج به تاسو ته په سرچ کې راشي. هغه زما چې کوم دی زما پیج هم تاسو لایکولی شئ ما سره. بیا تاسو چې کوم دی میسیج هم کولی شئ. زه به تاسو ته انشاءالله هلته کې جواب درکوم. نو دا سیټینګ چې کوم دی دا فیسبوک لایټ کې کېږي. فیسبوک لایټ تاسو په ډېر اسانۍ سره د پلی سټور څخه ډاونلوډ کولی شئ. زه طریقه تاسو ته مکمله درښیم. د دې وجې که ویډیو غټه هم شي نو زه غواړم چې تاسو په دې طریقه باندې مکمل پوهه کړم. بعضې دوستان بالکل نه پوهېږي چې فیسبوک لایټ څه ته وایي، کوم ځای نه یې ډاونلوډ کړو. نو تاسو پلی سټور ته لاړ شئ. پلی سټور جوړولو طریقه نه درځي زما په چینل کې شته. ایف بي لایټ ولیکئ، سرچ کئ. ایف بي لایټ لیکلو سره به تاسو ته دا فیسبوک راشي چې تاسو یې په ډېرې اسانۍ سره له پلی سټور څخه ډاونلوډ کولی شئ. نو دوستانو بیخي اسانه طریقه ده. زه اوس تاسو ته درښیم فیسبوک لایټ چې کله تاسو ډاونلوډ کړئ د ډاونلوډ کولو وروسته به آن کړئ. د آن کولو وروسته دوستانو دلته کې تاسو ته ښکاري درې کلي په دې باندې به کلیک وکړئ. په دې باندې کلیک کولو سره دوستانو زه اوس تاسو ته درښیم دلته کې به تاسو راشئ سیټینګ اپشن ته. دا سیټینګ اپشن دی دوستانو په دې باندې به کلیک وکړئ. په دې باندې کلیک کولو سره داسې معلومات تاسو ته راځي. لاندې به راشئ. لاندې راتلو وروسته به زه اوس تاسو ته دروښیم دوستانو دلته کې چې تاسو راشئ میډیا اینډ کنټیکټس کې چې کوم دی دلته کې به تاسو ته دا اپشن میلاو شي. امپورټنټ چې کوم دی کانټیکټ په دې باندې به کلیک وکړئ. دوستانو په دې باندې کلیک کولو سره ګورئ تاسو ته داسې اپشن یې درکوي. نو دلته کې به تاسو په دې لیکنه باندې کلیک وکړئ. دا به تاسو ته ښکاري. په دې باندې کلیک کولو سره به دوستانو مونږ ته راشي زما ټول د فیسبوک کم ملګري چې دی هغه به راشي. اوس دلته کې زه کولی شم چې د هر کس موبایل نمبر چې کوم دی هغه زه وګورم. دلته کې ما ته راکوي د ټولو کسانو چې کوم دی په دې طریقې سره ما ته راځي. نو لاندې چې تاسو لاړ شئ د هغه نام هم درکوي. دلته کې تاسو ته به ښکاري بعضو نمبر ښیي. بعضې کسانو ما ته چې کوم دی د نام ښیي د هغه د فیسبوک آی ډي نام ښیي. هغې وروسته ما ته داسې اپشن راکوي. د دې وروسته دوستانو دلته کې ګورئ چې کوم نمبر معلومول غواړئ نو په دې شو کنټیکټ انفارمیشن باندې کلیک وکړئ. په دې باندې کلیک کولو سره به دوستانو دلته کې تاسو ته راشي د هغه کس نمبر یا ایمیلو چې تاسو په اسانۍ سره هغې سره چې کوم دی د هغه نمبر معلومولی شئ. هغې سره بیا په هغه نمبر باندې کنټیکټ کولی شئ. دوستانو ستاسو ټولو دوستانو څخه هیله کېږي که چېرته تاسو فیسبوک آی ډي لرئ نو په ټیکنو پښتو ولیکئ. سرچ کې زما پیج ته راشئ. دلته کې زه تاسو ته درښیم دا زما د پیج معلومات دی چې هره ورځ تاسو ته نوي نوي معلومات پکې اپلوډ کوم. نو هیله در څخه کېږي زموږ پیج هم در سره لایک کړئ. نو که چېرته مو دا ویډیو خوښه شوې وي ویډیو ضرور لایک کړئ. همدارنګه خوندور معلوماتو لپاره موږ سره اوسئ. تر بلې ویډیو د ریاله په امان.